په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو. امید دی چې ټول بروغ جوړ او خوشاله یې. دوستانو نن در سره د یو داسې خبر او د یو داسې ویډیو په باره کې معلومات شریکوم چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې څنګه د یو قبر نه د تلاوت اواز راتلو او خوشبو ترېنه هم محسوسېدله چې ټول خلک یې ډېر زیات حیران کړي دي. که غواړئ چې حقیقت باندې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو، الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي هر یو نفس د مرګ ذایقه څکونکی دی او دوستانو مرګ د دنیا اخیری منزل او د آخرت له منزلونو څخه لومړی منزل دی. مرګ په دنیا کې د ټولو نعمتونو ختمونکی دی او له انسان څخه دا ټول نعمتونه بیلوي. مرګ انسان د دنیا د آزاد ژوندانه تنګ قبر ته ورننباسي چې هغه به د ځینو خلکو لپاره د جنت د باغچو نه یو باغچه او یا د دوزخ له کندو څخه یوه کنده وي. مرګ یو داسې آینه ده چې تا ته ستا نیکي او ستا بدي ټول در ښکاره کوي. هغه انسان چې مرګ مني هغه لپاره په هر څه کې عبرت وي. او دوستانو مرګ یو داسې حقیقت دی چې هر انسان له خپل رب سره مخامخ کوي. په همدې اړه باندې تاسو سره یو ډیر حیرانونکی او عبرتناک خبر شریکوم چې دا خبر د پاکستان یو اخبار امت راخیستی دی او لیکلی دی چې د کراچۍ سبا سینما سره نږدې یو قبرستان دی او په دغه قبرستان کې د عبدالقیوم په نوم باندې یو خدمتګار کار کوي او د دغه قبرونو او د دغه قبرستان خدمت کوي. هغوی په خپل خبر کې لیکي چې عبدالقیوم یو ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې په دې قبرستان کې یو قبر دی چې د هغه قبر نه خوشبو هم محسوسیږي او د هغې نه د اذان او د تلاوت اواز هم راځي. کله چې د دغه هلک په اړه باندې معلومات وکړی شو نو ویل شوي دي چې دا هلک د مور پلار ډیر زیات فرمانبردار و، یعنی د مور پلار به ډیر زیات خیال ساتلو، د هغوی به خدمت کولو او د هغوی به هر حکم د زړه نه منلو. دغه هلک چې 22 کاله عمر یې درلودو او د 22 کالو په عمر کې وفات شوی و، ویل کېږي چې هیڅکله هم روژې نه دي خوړلي او ورسره به د فرض منځونو ډیر زیات خیال ساتلو او نور نیک اعمال او عبادات به هم په خپل وخت سره ترسره کول. د قبر د کنستلو په وخت کې هم چې کله د دې هلک لپاره قبر کنستلی کېدو نو ویل کېږي چې خاوره به خپله راوتله. په دغه دوران کې چې یو مولا یعنی عالم دغلته موجود و، هغه وویل چې قبر ډیر په بېقرارۍ سره د دې ځوان انتظار کوي نو هغه زر تر زره دفن کړی شوی و. خو دا خبره عبدالقیوم چې د دغه قبرستان خدمتګار دی په خپلو خبرو کې وکړله چې له ډېرې مودې راهیسې زه وینم چې د دغه قبر نه د تلاوت او د اذان اواز هم راځي او د دغه قبر نه یو قسم ښایسته خوشبو راوچتېږي. نو دوستانو بالکل په دې کې شک نشته او دا زموږ ستاسو ایمان هم دی چې قبر د نیک انسان لپاره د جنت د باغچو نه یو باغچه ده او د بدعمل انسان لپاره د دوزخ د کندو نه یوه کنده ده. الله تعالی دې وکړي چې زموږ ستاسو قبرونه هم خدای پاک د جنت د باغچو نه باغچې جوړې کړي، ځکه چې مرګ یو داسې تریخ حقیقت دی که هر څوک ترې هر څومره انکار هم وکړي خو بیا هم راتلونکی دی او هر انسان به د دې ذایقه څکي. الله تعالی دې وکړي چې زموږ ستاسو خاتمه په ایمان باندې وي او پاک رب مو دې د قبر د عذابونو څخه وساتي. دوستانو که ستاسو د زړه هم دا اواز وي نو په کمنټ کې راته امین ضرور لیکئ. ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ د چینل نه د عبرت په نیت باندې خپلو ملګرو سره شریک کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. ډیره مننه، خوشحاله اوسئ.